زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله، دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدمه نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم. د یوې ګورې اونې سوري لاندې ودرېدمه. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ: راځه زلمیه کټه کښېنه لږه سا سمه کړه. چې کټه کښېناستم او سا مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې: لاړ شه ودلې د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمی زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه په کټ کې راسره کښېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي. په لاسونو پښه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه له پاسه پې لامده باڼه پراته وو. دا په اور نه وه، دا د چا په اسویلو پښه وه. زه یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ: ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی: نه، زموږ په کور کې ورندار ده. زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي. او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او پومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ: د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی: دا مې مونږ رور له په سوره کې کړی. وجود مې وبوږنېده. بیا مې ترې تپوس وکړ: د دې جینۍ د لاسه کم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی: دا مې مونږ رور له په سوره کې کړی. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو، زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل. زما رور مړ شو، فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه: ما ته څه مه وایه، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه: ما ته څه مه وایه، خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم. ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونی شانواز راته او دا یې ویل: خانه مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې. په سپو مینه زرې خاورې رې کړمه.